د بهرانیانو له اندېښنو سره سره د طالبانو بیا ځلې ډاډ وایي افغانستان د هېچا لپاره ګواښ نه دی. طالبانو د خبره د اکتوبر د 2 نیټې یا په افغانستان د امریکا د بریدونو د 21مې کلیزې په مناسبت یوه اعلامیه کې کړې ده. طالبانو په دې اړه خپره کړې اعلامیه کې تر ډېره د خپلو وسلوالو او د خپلې تېرې 20 کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې ده. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل و. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خپره شوې خبرپاڼه کې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هېچا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو د طالبانو له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خاصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبانو د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعدې شبکې مشر ایمان الظواهري کابل کې وژلی دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو عوام د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار ویلي افغانستان کې ترهګره ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبان تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر د 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خپره شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوي چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دعوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل د سختو خونړیو پیښو شاهده وه چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. ترڅنګ د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جوماتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیز مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې 2 بیلګې په هرات کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دیني مدرسه کې په انتحاري حملو کې ووژل شول. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.